بلی بی بی و حال در تویم امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الجنائز کې دا حدیث راخسته و زنانه دا منګ او تاسو نوم ډیر د علماو نه اورو ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا د انس رضی الله عنه مور دا او انس رضی الله عنه د نبی رسول الله خادم و انس رضی الله تعالی عنه د علماو د صحابو په درمیان کې شهرت په خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم لري د نبی رسول الله خادم امام بخاری روایت راخسته د دې ام سلیم رضی الله تعالی عنها زوی و د ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د طرفنا ابو طلحه صاحب جلیل القدر صحابي زوی مریض بو همیشه یو ورځ د ورځو نه داسې راغله ابو طلحه رضی الله عنه لاړ خپل کار پسې د ورځې اووت دا مریض زوی چې په کور کې دی دا وفات شو ام سلیم ځان سره فکر کوي چې زما خو زوی وفات شو د زوی درد او اخو مې ولیده طبعا اولاد باندې مور او پلار دواړه زهیر وي مور په ډیره زهیره خو بیا د میندو صبر په نسبت د پلارانو کم وي او زنانه بې صبره وي نو ځان سره فکر کوي چې ما خو دا درد د اولاد ولیده دا که زما خاوند ماښام کور ته راشي او زه د خپل زوی ورته وړاندې کم نو ما خو درد اسم لیدلی دا خاوند به ولې په دې دردمند کم ته راځه یو کار وکړه حدیث مبارک کې راځي الفاظ د حدیث مبارک داسې دي چې مبارک کې بیبي ځان تیار کا دو مقصد شارحین بیانوي یو دا یی دا چې زوی ته غسل ورکو کفن ورته واغوسته او د کور په یو کونج کې کېښوده په هغه ځای کې چې نور کله به دا ماشوم پروت او یا شارحین وایي چې نه د نورو ورځو په نسبت دې زنانه ښه لباس واغوسته ډول او سینګار یې وکړه خپل خاوند ته ماښام چې کله خاوند کور ته راغی او راننوت ښځې ته وایي چې د ماشوم څه حال دی اوس صحابیه د دروغ هم نه وایي او داسې کلمات وایي چې دم رښتیا او د خاوند هم پې تسلي وشي خاوند ته وایي خاونده د ماشوم نفس اوس قرار دی او ماشوم اوس غلی دی خاموشه دی د قرارۍ حالت کې دی نو د دې خبر رښتیا و ماشوم رښتیا خاموشه او غلی نفس قرار و ځکه سا پکې نه وه د خاوند ذهن ته دا راغله چې ماشوم خو مریض وه نو ګویا کې د نورو ورځو په نسبت نن غلی دی او ماشوم په قرار دی شپه یې تېره کړه کله چې سبا شو امام بخاری د الفاظ نه دي راخستې نورو مورخین او محدثین راخستې وایي دا زنانه د خپل خاوند ته راوړاندې شوه ورته وایي خاوند یو خبر درته کوم څه وایي هسې که تا سره یو چا امانت یخی وي او څه موده بعد دا کس راش او تا ته وایي چې کوم امانت مې در سره ایښی هغه امانت راته راکړه نو ته به د امانت ورکې او که نه ورکې خاوند ورته وایي چې بلکل یې ورکوم زما څه کار دی پردی مال دی را سره یخی دی و چې دی ما نه واپس وغواړي خو زه یې ورکوم وایي ښه دویمه پوښتنه کوم دا امانت به بطیب النفس ورکې او که خفه به یې ورباندې وایي بلکل په خوشحالۍ ورکوم ځکه پردی مال دی و هغې ما نه غواړي نو چې ویې غوښته زه ورته مال ورکومه زنانه خپل خاوند ته وایي کم امانت چې رب العالمین ما تا ته راکړی هغې رانه پرون اخیستی دی خفه کېږو به نه رب العالمین ته به صبر وکړو او د خپل بچي د دفن انتظام به وکړو بچی یې دفن کړی شو عجیبه حالت کې دواړه ښځه او خاوند لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خاوند نبی علیه السلام ته واقعه بیانوي یا رسول الله عجیبه کار وشه بچی مې پرون وفات و ټوله شپه مې د ښځې سره په خوشحالۍ تېره کړه د ښځې په مخ کې ما د خفګان آثار ونه لیدل د نورو ورځو په نسبت نن د خوشحالۍ حالات ډېر وه او بچی مې وفات شوی او ښځې داسې وکړنه را سره وکړه نبي علیه السلام ورته دعا کوي وی رب الله څه د برکت د ډکه شپه مو تېره کړې یا د الله تعالی ستاسو په اولاد کې برکت واچوي احادیثو کې راځي د نبي علیه السلام دعا رب العالمین د دې په حق کې قبوله کړه وی وروستو چې څومره اولاد رب العالمین دوی ته ورکړو د نبي علیه السلام د نیکې دعا د خاطره په هر یو کې د نیکۍ آثار ښکاره کېدله دا کمال